د تحصیل القرآن له دینی مدرسې څخه د قرآن کریم د حفظ او ناظرې 9 تنه فارغ شول. د لغمان مرکز د چلمټیو د سیمې د تحصیل القرآن له دینی مدرسې څخه د عظیم شان قرآن 1 تنه د ناظرې او د یوې ښځې په شمول 8 تنه یې د حفظ له برخې فارغ شول او د فضیلت پګړۍ ورته په سر شوې. په همدې مناسبت د ثور د میاشتې په لومړۍ نیټه په یاده مدرسه کې د دستاربندۍ مراسم نیول شوي و چې د لغمان ولایت د ارشاد حج اوقافو رئیس سربیره یو شمیر دینی عالمانو، د فارغانو، د کورنیو مشرانو او د مدرسې شاګردانو هم پکې برخه اخیستې وه. ویناوالو هر یو د حج اوقافو رئیس نجیب الله هاشمي، مولوي صالح محمد حقانی، شیخ الحدیث والقرآن مولوي محمود الحسن په وار سره د عظیم شان قرآن د اعجاز، اهمیت او په دنیا او آخرت کې د بری د مثال په توګه یاد کړ. ویناوالو علما کرامو د چلمټیو د سیمې له اوسیدونکو څخه په دې مننه وکړه چې تر خپلې وسې پورې یا د مدرسې سره مادي او معنوي مرستې ترسره کړي دي. دیني عالمانو حفظ او دیني علم د علومو بنسټ په توګه واضح کړ. یادونه یې وکړه چې له عصري علومو سره دیني اسلامي علوم هم پر موږ او تاسو فرض دي او باید چې ځانونه په دیني علومو هم سمبال کړو. وروسته فارغو حافظانو ته د حفظ د فضیلت پګړۍ په سر شوې.